ټولنې د تاریخ مطالعه کې چې وزمړې تاسو حالت وګورئ 5 توغندۍ جوړ کړي وره دې ته فکر نه کوي د افغانانو چې د امپراتوري ماچ کې دي کومې توغندۍ درلودې. د پاکستان پوځ ته د طالب وزیرانو خبرداری وایي په دې 15 الوتکو او مزایلو د منازګه کوم یو ځل درپسې شروع وکړه نو بیا به دې لکه 3 امپراتوري وزغلو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اطلاعاتو او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا نن کابل کې د پاکستان د وروستیو بمباریو په غبرګون کې وویل پاکستان او همداراز خپل مشرانو ته په ښکاره وایم چې موږ د ملت له ارادې مخالف نشو تللی. زموږ ملت دا غواړي چې که دلته زموږ میلمه وي یا کوربه وي دا حفاظت غواړي او باید حفاظت یې وکړو او که څوک پرې برید کوي نو بیا لکه څنګه مو چې 3 امپراتوریانې وزغلول همداسې به پاکستانیان هم زغلو. هغه ویل په دې 15 توغندیو د منازګ افغانانو چې 3 امپراتوري ماتې کړې هغه وخت هم افغانان څه نه درلودل او ته خو بیا تر هغوی ډیر کوچنی ټول 15 ورځې نه کیږي چې استقلال د اخیستی او داسې ټوپونه وهي. هغه متل دی چې وایي چې میږي ته چې خدای پاک په قهر شي نو ورزر ورکوي. خیرخوا همداراز وویل چې پاکستاني پوځ اوس د خپل ولس ترمنځ خپل باور له لاسه ورکړی او هر څوک پوهیږي چې دوی د غریبانو پروژې پر مخ وړي. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستان د وروستي برید په ځواب کې ویلي د انګریز شوروي امریکا او ناټو یرغلګرو سره د افغان ولس له تاریخي مبارزې څخه عبرت واخلي. متقي ویل یوه خوا خپل سیاسي پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته لیږي او له بلې خوا پر افغانستان حملې کوي چې دا دوه مخي هېڅکله موږ ته د منلو نه دی. نوموړي د پاکستان په ولس او سیاسونو غږ کړی چې د پاکستاني نظامیانو د داسې شر اچوونکو اقداماتو پر ضد یې غږ پورته کړي. همدارنګه د اوبو او برېښنا وزیر عبداللطیف منصور د پاکستان لخوا د افغانستان هوایي حریم نقض ته په اشارې سره ویلي چې افغانان بیدار ملت دی او په قرار خپل غږ چاخني. ملي تلویزیون پر ایکس پاڼه د نوموړي له قوله لیکلي هیواد کې حاکم اسلامي نظام او خپلواکي د بې شمېره قربانیو پایله ده. هغه وړاندې وایي چې دوی به په یو مناسب وخت کې پاکستان ته ځواب ورکړي. عام افغانان بیا وایي دا څوم ځل دی چې پاکستان پر افغانستان برید کوي خو طالبان کوم سخت ځواب نه ورکوي نو ځکه پاکستانیان سپین سترګي شوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.